حمزه په ټول ملک کې په غل مشهور وي. د حمزه پلار د هغه ملک وزیر وي، خو هغه د کرپشن په یو کیس کې گیر شوی وي او د هغه سر قلم کړی شوی وي او حمزه سره په ټول ملک کې څوک هم تعلق نه ساتي او هغه ته غل وایي. په دې وجه حمزه په یو صحرا کې په یو غار کې یوازې اوسیږي. ډیر وخت شوی وي چې باران نوي شوی او په هغه ملک کې د اوبو کات شروع شي او په ټول ملک کې اوبه ختم شي او اوبه د سرو زرو نه زیاتې قیمتي شي. د شهزادي ماریا په محل کې دومره زیاتې اوبه وي چې هغه د ټول ملک د خلکو لپاره کافي وي، خو هغه اعلان کړی وي چې د محل د اوبو نه بعد چاته هم اوبه نشي ورکولی. شهزادي د هغه اوبو په حفاظت سپایان ودرولي وي او هغه خپل هم په محل کې د اوبو نگرانی کوي. د محل نه بهر د ملک ښځې او ماشومان راجمع وي او شهزادي ته د اوبو دپاره منتونه کوي، خو د هغه ظالمې په زړه کې د خپلو عوامو دپاره بالکل رحم نه راځي. یوه ورځ چې حمزه د خپل غار نه بهر راغلی وي او ډیر زیات تږی شوی وي، نو هغه څه ګوري چې د ملک ټول خلک تږي دي او ماشومان د تندې د لاسه ډیر زیات خراب دي او څو ماشومان او ښځې د ډېرې تندې د وجې بېهوشه پراته وي. حمزه چې دا هر څه په خپلو سترګو وویني نو هغه نه خپله تنده هېره شي او هغه ته پته وي چې په محل کې شهزادي سره ډېرې زیاتې اوبه موجود دي، خو شهزادي هغه اوبه چاله هم نه ورکوي او خپله د هغه اوبو حفاظت کوي. حمزه دوه لوښي راواخلي او د اوبو راوړلو دپاره محل ته ورشي او هغه دواړه لوښي د اوبو نه ډک کړي او د ملک په ټولو خلکو هغه اوبه تقسیم کړي. د ملک ټول خلک حمزه ته دعاګانې شروع کړي او په دې سره د هغه زړه ته ډیر زیات سکون ورسي. دغه شان حمزه اوس هر شپه محل ته ځي او د هلته نه اوبه راوړي او په خلکو یې تقسیموي. د هغه ځای ټول خلک د حمزه نه ډیر زیات خوشاله وي او اوس هغوی حمزه یو ډیر ښه انسان ګڼي او د هغه د زړه نه عزت کوي او د ملک لوی او واړه حمزه ته دعاګانې کوي. یوه ورځ چې حمزه محل ته لاړ شي او د اوبو نه لوښي راډک کړي او واپس راځي، نو د محل سپایان هغه ګرفتار کړي او عدالت کې حاضر کړي چې په دې کې شهزادي ماریا راشي او چې حمزه وویني نو ډیره زیاته غوسه شي او جج ته وایي چې حمزه له د دې بازار په منځ کې د ټولو خلکو په مخ کې سزا ورکړه چې د ملک ټول خلک د ده نه عبرت واخلي او بیا د محل نه د غلا کولو کوشش نه کوي. جج هم هغه شان فیصله وکړي او سپایان حمزه لا په ډک بازار کې د خلکو په مخ کې کوړې ورکول شروع کړي. د حمزه د جسم نه هغه کوړو سره وینې شروع شي او د هغه جسم ډیر زیات زخمی شي، خو د هغه په مخ د درد هیڅ قسمه څه اثر نه وي. شهزادي ماریا چې دا هر څه وویني نو هغه حیرانه پاتې شي. په ډیرو وهلو سره حمزه بېهوشه شي او سپایان هغه یو ځنګل ته یوسي او هلته یې وغورځوي. بل طرف ته شهزادي ماریا په خپل محل کې ناسته وي او دا سوچ کوي چې په حمزه د وهلو اثر ولې نه کېده او هغه ډیره زیاته بې سکونه وي، خو د هغې زړه د غرور او د تکبر نه ډک وي. په دې وجه هغې ته بالکل دا احساس نه کېږي چې زه حمزه سره ظلم کوم. بل طرف ته حمزه هم په هغه ځای کې بېهوشه پروت وي چې په دې کې هغه ځای ته یو کونتره راشي او چې هغه کونتره حمزه وویني نو هغه یو غار ته ورشي چرته چې یو بابا ناست وي. کونتره هغه بابا ته د حمزه باره کې وایي او هغه بابا ځنګل ته د حمزه خواله لاړ شي او په هغه دم واچوي چې په هغې سره حمزه په هوش کې راشي. هغه بابا حمزه د ځان سره خپل ځای ته بوزي او هغه ته وایي چې ستا پلار وزیر سلمان هم ستا په شان ډیر ښه انسان او هغه به هم ستا په شان د ملک د غریبو خلکو مدد کولو، خو د محل خلکو د هغه خلاف سازشونه او منصوبې شروع کړې. په هغه یې د کرپشن الزام ولګو او پانسي یې کړو. دې خبرې اورېدو سره حمزه ډیر زیات غوسه شي او هغه بابا ته وایي چې زه به د شهزادي نه د خپل پلار بدل څنګه اخلم، خو هغه بابا هغه ته وایي چې ستا پلار د غریبو خلکو د خدمت لپاره د خپل ځان قرباني ورکړې وه او د هغه مقصد صرف او صرف د غریبو خلکو خدمت او ته هم د بدلی سوچ پرېږده او د خلکو خدمت شروع کړه.
حمزه د بابا نه اجازت واخلي او یو ځل بیا محل طرف ته روان شي. چې هغه محل ته ورسی نو هغه د اوبو لوخي را واخلي او د اوبو نه یې ډک کړي او په غریبو خلکو هغه اوبو تقسیم کړي. خدا خبر ډیر زر شهزادی لا ورسی او د هغه یو خاص سپاهی شهزادی ته وای چې حمزه ژوندې دی او بیا د محل نه اوبو په غلا وړي او په خلکو یې تقسیموي. شهزادی چې دا خبره واوري نو هغه د عامو خلکو کپڑے واچوي او د حمزه په تلاش کې وزي. د لک سفر نه پس هغه سګوري چې یو هلک په خلکو اوبو تقسیموي. شهزادی ماریا د هغه خواله ورشي او هغه ته وای چې هغه غلطي چې د محل نه اوبو پټوي. حمزه شهزادی ته وای چې ما پیسې یا بل څه قیمتي سیس نه دی پټ کړی، ما هغه سیس پټ کړی دی په کوم چې د ټولو انسانانو حق دی او دې ته غلا نشي ویلې. ستا په محل کې اوبه خرابېږي او ستا د محل نه بهر ستا عوام د تندې نه مړېږي. شهزادي او حمزه په خبرو کې مصروف وي چې په دغه وخت کې د محل نه د حمزه د گرفتارولو لپاره سفایان راشي او هغه گرفتاروي. نو حمزه ټولو خلکو ته وایي چې تاسو د دې ځای نه وتښتئ او خپل د سپایانو مخې ته ورشي او هغوی ته وایي چې اوبه ما پټې کړې دي او غل زیم نو ما گرفتار کړی. خو شهزادي سپایانو ته وایي چې حمزه پرېږدئ. حمزه چې د شهزادي دا خبره واوري نو هغه د شهزادي نه ډیر زیات خوشاله شي او هغه ته دعا وکړي چې الله دې تعالی د دې بدله درکړي. هر کله چې شهزادي محل ته ورشي نو د هغه زړه ډیر زیات نرم شوی وي او اوس هغه ته دا احساس کیږي چې ما حمزه او د ملک ټولو عوامو سره زیاتې کړې دي. شهزادي د خپلو سپایانو سره د حمزه غار ته ورشي او هغه ته وایي چې ما تا سره او د ملک ټولو عوامو سره ظلم کړی دی او زستانه مافي غوښتو دپاره راغلی یم. حمزه ډیر زیات خوشاله شي او شهزادي ته وایي چې ما ته د الله دپاره معاف کړې او ما تا ته د خپل پلار قتل هم معاف کړو. شهزادي چې د حمزه دا خبره واوري نو هغه حیران شي او حمزه ته وایي چې ما ته ستا د پلار د قتل په باره کې بالکل څه معلومات نشته او هغه حمزه ته وایي چې ما ته ووایه چې ستا پلار چا قتل کړی. حمزه هغې ته د هغه نیک بابا پته ورکړي او هغې ته وایي چې ته د دې بابا ځای ته ورشه، هغه به تا ته زما د پلار او زما ټوله کیسه بیان کړي. شهزادي ماریا د هغه غار نه روانه شي او د هغه بابا ځای ته ورشي. بابا چې شهزادي وویني نو هغې ته وایي چې ما ته پته وه چې ته به یو ځل زما ځای ته خامخا راځې. شهزادي بابا ته وایي چې ما ته د حمزه او د هغه د پلار د قتل کیسه وکړه. بابا شهزادي ته ټوله کیسه بیان کړي چې څنګه د محل ټول وزیران د حمزه د پلار خلاف یو منصوبه جوړه کړې وه او هغه ته یې د پانسۍ سزا ورکړې وه. شهزادي د بابا نه تپوس وکړي چې زما د پلار د حمزه د پلار په مرګ کې څه کردار و، چې په دې سره بابا هغې ته وایي چې ستا پلار د حمزه پلار قتل کول نه غوښتل ولې چې د حمزه پلار ستا د پلار د ټولو نه خاص وزیر و او بادشاه سلامت ته ډیر زیات نږدې و. خو د محل ټول وزیران د بادشاه سلامت او د حمزه د پلار د دوستۍ نه او د هغوی د اتفاق نه یریدل. په دې وجه د سلطنت ټول وزیران یو ځای شول او د هغه خلاف یې منصوبه جوړه کړه او د هغه خلاف یې د دروغو گواهان او ثبوتونه پیش کړل. په دې وجه جج د هغه د پانسۍ حکم ورکړو او بادشاه د خپل ډیر کوشش باوجود هم هغه بچ نه کړی شو او هم هغه وزیرانو ستا پلار هم د منصوبې مطابق قتل کړو او ته یې شهزادي جوړه کړې ولې چې ته ماشومه وي او هغوی ته صرف برای نام شهزادي جوړه کړې وي او اصل بادشاہت اوس هم د هغه خلکو دی. هر کله چې شهزادي محل ته لاړه شي نو هغه حکم ورکړي چې حمزه دې حاضر کړي شي. سپایان حمزه د شهزادي مخ کې حاضر کړي. شهزادي حمزه په محل کې خپل ځان سره مشیر کړي او هغه ته وایي چې هر ورځ د ملک په عوامو باندې اوبه تقسیموه. حمزه ډیر زیات خوشاله شي او هغه د ملک په عوامو باندې اوبه تقسیمول شروع کړي. خو د سلطنت ټول وزیران د هغه خلاف وي او د هغه خلاف سازشونه جوړوي او د شهزادي په زړه کې د حمزه خلاف نفرت پیدا کوي. خو دا ځل شهزادي ته د ټولو وزیرانو د سازشونو پته لګېدلې وي.
یوه ورځ چې حمزه په ټولو خلکو اوبه تقسیموي نو یو وزیر لاړ شي او د شهزادي د کمرې نه د هغې تاج پټ کړي او د حمزه په کمره کې یې کیدي. شهزادي چې محل ته راشي نو د هغې تاج غیب وي. شهزادي په خپله ټوله کمره کې خپل تاج تلاش کړي خو هغې ته خپل تاج چرته هم ملاو نشي چې په دې کې یو وزیر راشي او شهزادي ته ووایي چې ته اجازت راکړه چې زه د ټول محل تالاشي واخلم. وزیر په محل کې د ټولو وزیرانو او مشیرانو د کمرې تالاشي شروع کړي او چې د حمزه کمرې ته راشي نو ډیر زیات خوشاله شي ولې چې هغه ته پته وي چې هغه د شهزادي تاج د حمزه په کمره کې پټ کړی دی. وزیر د حمزه ټولې کمرې تالاشي واخلي خو هغه ته تاج چرته هم ملاو نشي نو هغه د شهزادي خواله لاړ شي او هغې ته ووایي چې ستا تاج چرته هم نشته او ما ته داسې معلومیږي چې هغه تاج حمزه پټ کړی دی او د محل نه بهر یې خرڅ کړی دی. چې دغه وخت حمزه د هغې خواله راشي او شهزادي ته ووایي چې وزیر د محل د ټولو وزیرانو او مشیرانو د کمرو تالاشي واغسته خو د وزیر د کمرې چا هم تالاشي نه ده اغستې چې په دې سره شهزادي حمزه ته وایي چې د وزیر د کمرې تالاشي ته واخله او شهزادي هم د حمزه سره د وزیر کمرې ته لاړ شي. هر کله چې حمزه د وزیر کمرې تالاشي شروع کړي نو د شهزادي هغه تاج د وزیر په کمره کې ملاو شي. وزیر چې تاج وویني نو ډیر زیات ویریږي او شهزادي ته وایي چې دا د حمزه چال دی خو شهزادي هغه ته وایي چې په دې کې د حمزه هیڅ چال نشته او زما تاج تا پټ کړو او هغه ته دا هم وایي چې زما د تاج د پټولو والا چې ما کومه سزا منتخب کړې وه هم هغه سزا به تا ته ملاویږي. حمزه شهزادي ته وایي چې د سر به د بازار په مینځ کې قلم کیږي چې ټول خلک او خاص کر نور وزیران د دنا عبرت حاصل کړي. هر کله چې د وزیر سر قلم کړی شي نو حمزه د شهزادي نه تپوس وکړي چې تا زما په خبره دومره زر یقین څنګه وکړو چې په دې سره شهزادي هغه ته وایي چې ما ته د ډیر وخت نه دا اندازه لګېدلې وه چې دا وزیر ستا خلاف سازشونه جوړوي ولې چې دا د دوی خانداني کار دی او د پلار هم ستا د پلار خلاف سازش جوړ کړی او هغه په خپل سازش کې کامیاب شوی و او هغه کوشش نن دی وزیر وکړو خو ستا قسمت خو نو د سازش ناکامه شو چې دغه وخت کې هم هغه بزرګ بابا راشي او شهزادي ته وایي چې تا نن د انصاف فیصله وکړه او دې سره به اوس نه ستا وزیران ته جرأت کوي او نه ستا عوام. خو دغه وخت شهزادي حمزه ته وایي چې ما ته خو د وزیر د چالونو اندازه لګېدلې وه خو زما تاج د وزیر کمرې ته څنګه لاړ چې په دې سره حمزه شهزادي ته وایي چې ما وزیر لیدلی و چې هغه تاج ستا د کمرې نه پټ کړو او زما په کمره کې یې کېښود. ما ته چې څنګه موقع ملاو شوه نو ما هغه تاج د هغه په کمره کې پټ کړو چې په دې سره شهزادي حمزه ته وایي چې ته یو نیک او عقلمنده هلک یې او زه غواړم چې تا د خپل سلطنت بادشاه جوړ کړم. دې اورېدو سره حمزه او بزرګ بابا ډیر زیات خوشاله شي او هغه بزرګ بابا شهزادي ته وایي چې کتا او حمزه واده وکړو نو ستاسو سلطنت په ډیر کامیاب او محفوظه پاتې شي. دې خبرې اورېدو سره شهزادي دا اعلان وکړي چې زه به حمزه سره واده کوم او دغه شان د هغې دواړو واده وشي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.